مولا محمد قادیانی او پمن سړی تیر شوی دی 1100 کاله پس نبی علیہ السلام نه دی وایي چې بس حضور پاک او آخري پیغمبر دی خو بعد په مهر باندې پیغمبر پمن شان سړیو دا په ګورداسپور قادیان یو کلی دی په ګورداسپور مشرقی پنجاب هندوستان کې کشمیر نه ښکته او دغه ځای کې 1840 کې پیدا شو هغه معمولی سبق مبق وی فارسی ادبی صرف نحوه بیا وروسته په سیالکوټ کې نوکر شو په تاڼه کې په عدالت کې قچرو کې محرر و دغه به یې لیکل خلک چې کله استغاثې کوي دا پټواریانو سره چې دا زموږ موږ له انتقال لیکي مرزا او پټواري سره محرر و دا به یې لیکل میکل کول په یو څلور کاله نوکري وکړه په 1880 کې داسې 84 پورې څلور کاله 1867 دغه وخت کې لکه شان نوکري وکړه څلور کاله خو ده به عیسایانو سره خبرې اترې کولې یو عیسایي سره بل سره مناظرې شانو چیر چار به ډېر کم بس ورو داسې زړور شو بیا وروسته انګریزان به چې د ملک و وخت کې هغې سره به کېناسته را کېناسته او چالاکي د ګمراهۍ لارې او چالاکي زده کړه بیا اخر کې انګریزانو سره ملاقاتونه کړي او ګورنر و ما نوم یې شکر جنرال موډي که څه و هغه سره ملاقات وکړو انګریزي ورته لږه لږه او نو آخر کې ځان اعلان یې وکړه نوکري یې پرېښوده او بیا اعلان یې وکړه قادیان کې بس ماته الهامات کېږي او ماته وحی راځي او ورو ورو کله به ځان ته عیسی علیه السلام چې ګوره عیسی علیه السلام به راځي حضور پاک آخري پیغمبر دی هغه به راځي هغه مړ دی خو زه د هغه سور یم کله به ځان ته عیسی علیه السلام وي کله به ځان ته آدم وي آخر کې د نبي علیه السلام ته لاس واچوم وایي زه د هغه سور یم او زه د هغه دغه یم هغه په هغه شکل کې زه ښکاره شوی یم بیا داسې 1800 آخر کې بس بیا د نبوت دعوه وکړي او چې ما ته چا څوک نبي نه وایي نو هغه به کافر دی او هغه زندق دی او کنزل به یې ډېر کول دا علما پریشانه شو ځکه د انګریزانو حکومت و او داسې جهاد او دغه او جهاد یې منسوخ او دغه به یې ویل د ځانه به یې جملې جوړولې دا ما ته وحی راځي ظالمان د پیسو لپاره انسان د پیسو لپاره ګمراه کېږي د پیسو لپاره یا کبر په وجه انکار د حق شرف شته په انسان کې چا زړه پاکي د چا پلي نو پلي زړه خو پلي طرف ته دي چې نسبت خاک را عالم پاک او کجا عیسی و کجا دجال ناپاک دا یو ګمراه یو چالاک سړی راغی او د نبي علیه السلام په هغه نبوت دغه باندې حمله حالانکه حضور علیه السلام په خپله زمانه کې نه دی پرېښی یو صحابي او پسې ولېږو یو ځان ته پیغمبر وی اسود عنسی فیروز نوم یې د هغه صحابي او دغه اسود عنسی یمن طرف ته او د هغه په کور کې د دغه صحابي خور واده و یا خوا کې کور به و د خور په ذریعه باندې د هغه کافر چې ځان ته پیغمبر وی د هغه ځای او د هغه هر سماج د هغه زنانه د خور په ذریعه باندې هغه سړي ته ورسېد ځکه دا سړی خو ډېر ځان محفوظ ساتي چې دومره خلک د امت مسلمه خلاف ودرېږي دننه ورغلی دی او په خپل پالنګ کې مړ کړی دی او حضور علیه السلام خبر شو د مرګ نه دوه ورځې مخکې فاز فیروز صحابي رضی الله عنه وی کامیاب شو د حضور پاک د هغه په قتل باندې او خوشحاله شو د متنبي چې ځان د پیغمبر وي د هغه سزا قتل ده واجب القتل دی حضور پاک قتل کړی دی سړی ورپسې لېږلو او هغه بل مسلمه بیا د ابوبکر صدیق سره زمانه کې خدای پاک مردار کړ هغه سره هم ډېر صحابه کرامو ته ډېر تکلیف رسولی ابوبکر صدیق سره ولا فوج تیار کړ او کسان یې ورولېږل وحشي صاحب هم پکې و دا صحابي چې په احد کې هغه وخت کې مسلمان نه اول بل مشر بیا بل مشر خالد ابن ولید هم پکې مشر او هغه مسلمه پسې ورغلي دي تکلیفونه خو ته ډېر میلو شو تقریبا 1200 صحابه کرام د دغه متنبي چې ځان د پیغمبر د هغه په مقابله کې شهیدان شو څه تابعین او اکثر صحابه کرام او یا خو پکې او یا دې که 200 پکې صحابو کې عالمان او قاریان به عالمان
یعنی په دې جهاد په دې مړو کې 200 عالمان او قاریان د قرآن شریف استادان هغه مړه شو. په هغې په وجه عمر رضی الله عنه پریشانه و چې دونه لوی عالمان شهیدان شو او قرآن شریف په خلکو یاده و داسې پاڼو کې به لیکلو داسې د کتاب په شکل کې نه و. اول دور و به کتاب په شکل کې راجمع شو چې دا دومره لوی خلک مړه شي اصلا چې قرآن شریف موږ نه دی دغه نه شي حفاظت خو په خلکو نو به مشورې شروع کړې. ابوبکر صدیق صاحب په دې مسله کې څه چا چې ځان د پیغمبر و یا څوک د پسې لاړل تاسو د ارتداد په سزا باندې هغه مړه کې اعلان یې وکړو ابا نه پرېږدئ او چې کوم جینکې دي او واړه ماشومان او ښځې ټول غلامان کې او وینځې کې او چې کوم بالغ دی هغه قتل کې یو هم نه دی پرېښی. دومره په دې مسله کې صحابه کرام دا خو دې پیغمبر هغه نبوت ختموي بل کسر ځان راوباسي. دا غلام احمد قادیاني مسلمانانو سره خو څه نه کمزوري وو بل دې ورسره مناظرې او کتابونه لیکل شروع کړل. خدای به علما پیدا کړ مولانا اشرف علي تاني رحمت الله علیه مولانا محمد قاسم صاحب او دا لوی علما د مشران د دیوبند او انور شاه کاشمیر رحمت الله علیه ډېرې قربانۍ ډېرې کړي. دا وروسته مشران علما فضایل اعمال والا مولانا محمد زکریا صاحب مولانا یوسف بن نوري صاحب پښتون عالم کراچۍ دا بناستو دا کتابونه او دا د دې لپاره تیاری بیا وروسته مشران عالمان پکې مولانا محمد ادریس کاندیل رحمت الله علیه او مولانا مفتی محمد حسن صاحب او داسې دا نور ډېر لوی علما دي ډېر سختې تېرې کړي کیسونه عدالتونه. دا قادیاني ډېر حرامي چالاک تقریبا په 1908 کې دا مړ شو په خپل مرګ باندې په دستورو بیا ورو هغه په چې پاکستان جوړ شو د ده خلیفه او نایبه ښځو ته به صحابیات امهات المؤمنین او بالکل نوی اسلام او نوی یو دغه اسلام ختمولو پوره پروګرام او چې پاکستان جوړ شو دی وی قاضي پاکستان زمونږ دی. پاکستان وزیر خارجه ظفر الله مردار د هغې مذهبي سړی و سخت قادیاني په ټوله دنیا کې امریکا او یورپ او روس او چین او نور ملکونو کې اعلان وکړ وی پاکستان د قادیانانو دی زمونږ دی زه وزیر یم او چې کوم د غلام احمد قادیاني هغه مشر کس و محمود دغه مرزا نو هغه کډه راوړه دلته چنجوټ سره او دغه ځای کې چناب نګر دغه ځای کې کډه راوړه انګریزانو ولا د قادیانانو په اول کې چې پاکستان جوړ شو 2000 جیربه تقریبا 2064 جیرب 68 جیرب ځای ولا خاص ورکه سرکاري ځمکه په 1000 روپۍ باندې انتقال یې وکړو په دا د دې شو دلته چې څوک استاد وي دلته چې څوک څوکیدار یا قادیاني وي دلته چې څوک تحصیلدار دی علاقه کې دې کې چې څوک سپاهي او قادیاني وي څوک سرکاري نوکری دفتر کې قادیاني علاقه بالکل ټول پاکستان د نیولو پروګرام ډېر لوی خدای پاک کرم وکړو خو هغه سازشونه اوس هم دي ټول د اخبارونو کې زموږ هم خفه شو ټول خفه کېږي شر القرون دی شرونه او فتنې به خو ډېرې حضور علیه السلام ویلي دېرش دروغجن به ښکاره کېږي خو دا ډېر لویه فتنه او ټولو دنیا کې شکر دی د پاکستان قانون کې کافر وګرځولی شو او ضیاء الحق صاحب د خدای پاک وبخي هغه داسې قانون وکړو چې دې ځای جوړوي ته به جومات نه وایي د عبادت ځای ته هر څه چې ورته وایي او د دې کسانو ته به صحابه نه شي ویلي او د دې بیبیانو ته به رضی الله عنها نه لیکي او دوی به تبلیغ نه کوي د قادیانیت او دوی به دعوت نه چلی आवाज به نه چلی او جلسه به نه شي کولی سمې پابندۍ به ولګولې اگر چې ډېر لوی لوی جنرالانو او افسرانو خوا کې د هغې همتیانو د خپل اقتدار لپاره خلک باطل او دروغ قبلوي دا ټول پخوانه لویه فتنه ده. شکر دې په دې باندې د صحابه کرامو د زمانې نه اجماع ده چې چا ځان ته پیغمبر وایي دا کافر دی دا کافر او ده به د عیسی علیه السلام پیش کوو چې هغه به راځي خو هغه ځای مه کنه هلکه عیسی علیه السلام به خو د خدای بنده هغه د بغیر پلاره پیدا دی او ستا خو پلار و مرتضی نوم یې غلام مرتضی او ستا خو پلار شته عیسی علیه السلام خو پلار نشته عیسی ابن مریم هله مریم بی بی زوی او ستا مور خو د مریم نه ده اب بیت المقدس کې پیدا دی او ته دلته په پنجاب کې پیدا یې په قادیان کې لیکن ستا خو کلی بدل دی وطن دی بدل دی دا حضور علیه السلام نه 600 کاله مخکې پیغمبر دی او ته 1300 کاله پس راغلی ته څنګه عیسی علیه السلام او هغه خدای جمدی اسمان ته خېجوړې ته ختلی قرآن شریف متواتر آیاتونو کې دی بل هغه مړ نه دی
رستو بمری مر به راځي اجل شته عمر ولا خدای ډېر ورکړی دی الله پاک دویم اسمان ته جوړې جام دی عمر ولا خدای ډېر کو چې څومره اجل دی هغه عمر به پوره کوي چې کله دنیا کې د کافرانو زور شي او به دجال راشي یو کافر بادشاه به یو ټوله دنیا به قابو کړي ډېر لوی ظالم دی او هغه به خدای داسې یو لغه ورکړي د یو طاقت به ورکړي د امتحان په شکل کې چې ورسته به وي باران وکړه باران به کېږي او سړی به جمدې کولی شي بعضې وخت کې او داسې کارونه به کوي هغه به غوا میخله به په غولان لاس راکاږي به د پیو نه به ډکه شي د چا فصل به وچوي د چا فصل به شین کوي د جنت او دوزخ په شکل کې به څیزونه رواني داسې الله دې وساتي موږ ټولو پیغمبر داسې کس ته ټینګېده ځان ته به خدای وایي او هغه دپاره قتلول دپاره به عیسی علیه السلام په شام کې راکوشي یو جومات د جامع دمشق د هغې مشرقي جانب کې به راشي او د دغه عیسی علیه السلام هغه وروسته واده کوي بچي به یې کېږي او دغه ظالم به مړ کوي دا ناپاک سړی او عیسی علیه السلام به تابع د شریعت د نبي علیه السلام او د نبی په شکل کې نه راځي هغه له خو نبوت شپږ سوه کاله مخکې ورکړی شوی دی ختم نبوت دا معنا چې نوی کس ته نبوت نه میلاویږي ختم دی ختمه ما کان محمد ابا احد من رجالکم نبی علیه السلام تاسو کې د یو غټ سړي پلار نه دی حضور پاک غټ زامن نه واړی مړه شو اولاد شته جوریان شته د اولاد شته خو شته خو غټ سړی په زامنو کې نشته خیر نسبی زوی نشته ولکن رسول الله و خاتم النبیین د خدای رسول پشان د پلاری امتیان پشان د بچی دی روحانی پلار دی دا امت ټول د روحانی بچی دی او د روحانی بچی خزه کونډ هغه سړی کولی شي حضور علیه السلام کونډې بیانې کړي دي د زوی ښځه نشي کولی د حضور پاک زامن ونشته چې کور به ورته ووایي او د امتیان هغه کې د نکاح حرمت نه راځي هغه نکاح مسله مې تېره جمعه کړې وه ولکن رسول الله و خاتم النبیین او دې انبیاو لره ختم کوونکی دی د ده نه پس یو نوی کس ته نبوت نه میلاوي او که چا وی میلاو شو دا د ایمان نه اوتې دی او په کفر کافر دی او زندیق او ملحد په یو قرات کې راځي ولکن رسول الله و خاتم النبیین آخر النبیین چې ختم یې کړ پیغمبران په معنا د آخر دی آخر النبیین او په یو بل قرات کې راځي ولکن رسولا ختم النبیین حضور پاک رسول دی او انبیا د سره ختم شو بس چې نبی ختم شو نو رسول خو خود ختم شو ځکه رسول هغه نبی وي آخري پیغمبر دی او باقي عیسی علیه السلام پخواني پیغمبران خو انبیا دي خو هغه چې راځي هغه خادم د شریعت محمدي او دا امت چې هغه بادشاه ظالم پرې راغلی دی د هغه نه د خلاصولو دپاره او د دې امت د مدد دپاره به هغه راشي او الله پاک به غلبه ورکړي او ټولې دنیا خلک به مسلمانان شي او د عیسی علیه السلام راتلل دا د قیامت په نښو کې ده وانه العلم للساعه عیسی علیه السلام د قیامت نښه ده او دا عیسی علیه السلام بیان به څه بیا وکړم انشاءالله العزیز یو مسلمو خانو نوابو یو لاک فوجو ورسره مسلمان شو راغلی مو او بس به حضور علیه السلام ته کسان راولېږل چې نیمه بادشاهي به زما ستا د من نه پس اوسم ستا د من نه پس ستا خلیفه یم او نبوت او دا دعوی وکړه حضور علیه السلام ورسره بحث او دلایل یې نه وي په مخې فوج تیار کړ ویده سره وجنګېږي او دا اسامه زید ابن حارثه دا هغه زوی اسامه هغه د جنګ مشر یې کړ په مخه ورسره جنګ دا بالکل غلط دی نو جهاد یې ورسره کړی اسلامي حکومتونه نشته کني دا د څوک وایي چې بس غرغړی کړي نو هغوی روان هغه سره جهاد کوو دا بالکل کفر او غلط دی مناظره نه کول یهود عیسایانو سره حضور علیه السلام خبره کوله مکالمه مناظره یو ځل د نجران عیسایان رالل حضور علیه السلام سره ناست و خبرې ورسره کولې وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی شو ورته یې وایي خبرې ورسره کولې که نه نو بیا خو د خدای پاک خو زوی نشته لم یلد ولم یولد او چې دا د خدای زوی وي خدای وي نو خدای پاک سره اوس برابر نشته هغوی به جی کول نه به تپوسونه کول الله پاک خو خوراک نه کوي او الله پاک خو
سکاک نه کوي او حاجت وړو بولو لوی بولو ته ضرورت نشته عیسی علیه السلام خوراک کو تاسو منئ بیا ومنو خبرې به ورسره کولې د هغه مور بي بي خوراک چې خوراک کوي او خدای وي خېټه کې ګډوډ راځي که نه واړه بول او لوی بول کوي که نه دا صفات څنګه د خدای ځای شو دی که خو هغه دغه نشته دا خبرې ورته په مزه مزه دلایلو کې کولې ټولې او عیسی علیه السلام باندې ممر راځي او په خدای په حی او قیوم ذات دی او باندې مر نه راځي او په عیسی علیه السلام به مر راځي یعنی اوس جمدی دی خو یو ځل بمري خیر نو حضور علیه السلام به عیسایانو او یهودیانو سره کله داسې خبرې اترې کولې دې ته بحث وایي یا مناظره یا مکالمه محاوره کولې خو چې د نبوت دعوی وکړه بحث نو حضور دا ویلي چې زمانه پس پیغمبران نشته خو په ایران کې به یو پیغمبر پیدا کېږي یا په قادیان کې او یا په هندوستان کې دی نه دی ویلي چې دا دی